سلامونه ملګرو، په دې هیله چې ښه وئ، صحت مو ښه وي، چارې او کارونه مو ښه روان وي. دا د موږ راغلي یو د مساخیل ولسوالۍ مرکز ته چې د زړه کوټ په نوم باندې دی او عموما ملګري لګیا دي. که څه هم نوښته را روان شو او یو څه نوښته را ورسېدو، نو د دې له خاطره ملګري وږي شوي دي او هڅه کوي چې د خوراک لپاره، د غرمنۍ لپاره هغه تیاره یو څه زر وکړي او څو هغه څه چې موږ راوړي دي ویې خوري او هغه خپله لوږه ورباندې په اصطلاح باندې چې هغه لوږه ورباندې ختمه کړي او مړه شي. دلته تاسو وګورئ ملګرو، موږ سره ډاکټر صاحب زیارمل دی، لګیا ده بانجان وهي، همدارنګه جهاني صاحب ده او دا د نورو اوصاف تر څنګ یو ښه اشپز هم ده چې تل موږ ته اشپزي کوي، کورې ودان. همدارنګه برهان صاحب ده، تاسو ګورئ چې دلته مصروف ده او چون د لومړي ځل لپاره راغلی ده، دغه سهار د لپاره جالبه ده، عموما ویډیو کوي. او دلته هم زموږ یو بل ملګری تاسو ګورئ میرزای صاحب ده، دلته د اوبو لپاره پمپ ده او دا ډېره ښه ځانګړنه ده. دلته چې سلامیان ملګري خلک راځي نو د اوبو له ستونزې سره مخ نه وي. زموږ دغه ملګری میرزا صاحب هم همغه پمپ ته ولاړ ده، اوبه راوړي. ملګرو د دې لپاره چې موږ د خپلو ملګرو نظریات هم ترلاسه کړو، تاسو سره یې شریک کړو، زه ډېرې خبرې نه کوم او ورځم له خپل ملګري د چکر د ملګري چې همدلته له موږ سره په زړه کوټ مساخیل ولسوالۍ کې موجود دی، هارون برهان سره خبرې کوو. برهان صاحب خیر راشئ، ښه خو یې انشاءالله. زیار استاد تاسو او د پارټي نورو ګډونوالو، بالخصوص ډاکټر صاحب موږ سره په دې پارټي کې شتون لري. موږ ډېره د خوښۍ احساس کوو چې ډېر موده بعد ډاکټر صاحب د روسیې نه تازه افغانستان ته په چکر راغلی دی او تفریح کې دغه تفریح کې موږ لازم وبلله چې ډاکټر صاحب سره خپل وخت هم تېر کړو، د زړه خواله مو سره وکړو. سربیره پر دې میرزا صاحب دی او جهاني صاحب، السلام علیکم. دی هغه ملګري دي چې پخیم سره یو رقم ته دي. ډېره مننه برهان صاحب، کور مو ودان. سمه ده، سمه ده، تاسو خپلې خبرې مخکې بوځئ. سمه ده، تاسو خپلې خبرې مخکې بوځئ. کومې پوښتنې چې زه لرم هغه به وروسته خاصې پوښتنې لرې، زه به ځواب کړم، که نه زه خو خپل هم درته تشریح ورکوم. برهان صاحب ډېر وبښئ، زه به پوښتنې وکړم چې دغه لیدونکو لپاره مشخص معلومات په لاس باندې ورشي. څنګه دا دغه سیمه چې تاسو راغلي مساخیلو سیمې ته راغلي، زړه کوټ او بیا د مني موسم ده، ورځ هم باراني ده، وریځې دي، ځنګل ده، ملګري دي او ونې دي، مټک دي او یخه هوا ده او د دې تر څنګ ستاسو په څنګ کې که تاسو وګورئ کړۍ هم ستاسو لپاره مدا کېدونکې ده. څه فکر کوئ، څه ډول احساس کوئ، د خوښۍ احساس، د جالبیت احساس؟ لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې مکمل ډول تشریح ورکړه او دغه موقعیت تاسو په خپله تشریح کړو چې باراني ورځ ده او ښایسته ځنګل دی او د کلي د شور او ځواک نه لرې ساحه ده او د کلي د هر ډول شور او د هر ډول مزاحمت نه لرې یو، ډېر ارامه فضا ده. ملګري را سره د طبیعت ملګري دي، نو طبیعي خبره ده چې دا به له خونده ډکه پارټي او دا هم نو ډېر ملګري. ښه خبره دا ده چې یو څه چې ما ولیدل دغه ملګرو کې مختلف پارټیانې چې پخوا شوي دي یا مخکې موږ دغه پښتو کې خپله لهجه کې صفتونه ورته وایي، صفتونه شوي دي. څنګه دا ده چې د اشپزي چارې یوازې اشپز ور پاتې او د اشپز بیچاره په دې نه پوهېږي چې زه چکر ته راغلی که زه اشپزۍ ته راغلی یم. خو الحمدلله دغه ملګري چې دي داسې ملګري دي انشاءالله چې هر یو خپله هڅه کوي چې یو برخه واخلي. برهان صاحب ډېره مننه، کور مو ودان. عموما زما هم لومړی ځل ده چې دلته راځم، دغه سیمه ګورم، چون 4 کاله کېږي د اسلامي امارت دولت راغلی ده او امن ده، دغسې لرو پرتو سیمو ته خلک ځي. جمهوریت کې ما د دغه ولسوالۍ په تړاو ډېرې خبرې اورېدلې وې او ډېرې ویرونکې، ډېرې جالبې، ډېرې خطري کیسې درلودې او دغسې خبرې ما اورېدې چې دلته هېڅوک هم نه شول راتللی. او کله چې زه نن دلته راغلی یم هغه سیمې ګورم، ما بېرته همغه وخت ته بیایي او هغه خاطرې چې ما ته به خلکو یادولې د دې سیمې د خطراتو په تړاو باندې ذهن ته مې راځي. څه فکر کوئ چې دغه سیمه همغه ډول خطري ده یا طبیعي ښکلاوې لري، هوا، ابو هوا، خلک، یا دغه د سیمې ښکلا یا د هغه وخت بدرنګي څنګه سره مقایسه کولی شئ؟ زیار استاد، لله الحمد چې د اسلامي امارت په راتګ سره هغه اندېښنې، هغه تشویشونه او هغه کوم فکرونه چې د دا ډول سیمو په تړاو هغه خو 100% ختم شوي دي او 100% له منځه تللي دي.
او امنیت ښه دی، بیخي امنیت برقرار دی. نو تقریبا یو نیم ساعت 2 ساعته لاره موږ د ښار نه تر دغه ځای راورسېدو. په دې لاره کې هېڅ نوه خطر موږ احساس نه کړ، او که چیرې احیانا د دې په تړاو کوم خطر یا څه ستونزه وه بیا موږ دلته تصمیم هم نه نیوو. خو بار بار ملګري راځي داسې ساحو ته راځي. د دې معنا دا ده چې دغه افغانستان کې انشاءالله د ټول افغانستان په کچه سرتاسري امنیت راغلی، او دغه امنیت باعث دې شوی دی چې دا ډول سیمو ته چې پخوا یې د نوم په اخیستو سره بوږنوونکی حالت رامنځته کېدو او هیڅ چا داسې زړه نه ښه کولو. حتی د دې منطقې نه به کوم کس راغلو ښار ته وبه یې ویل چې فرض کړو زه د کلاندر یم، زه د زوړ کوټ یم، زه له دې ځای یم، موږ به داسې یو احساس کولو چې وګورئ څه ډول صحنه راغلی دلته. نو اوس لله الحمد موږ دلته راغلي یو. ډېره مننه برهان صاحب. کور مو ودان چې لیدونکو سره مو د زوړ کوټ د موسی ولسوالۍ په تړاو خپل احساسات او نظریات شریک کړل. له تاسو هم مننه، خوشحاله اوسئ، اباده اوسئ. درنو لیدونکو له موږ سره نور ملګري هم دي او په خاص ډول باندې زموږ ملګری جهاني صاحب مولټي ټاسک ملګری چې عموما هر کار یا هر کله چې زموږ ملګري چکر ته ځي، بانډار ته ځي، نو اکثریت برخو کې د هغه خپل رول ادا کوي او هغه خپل همکاري کوي. تاسو ګورئ چې همدغه شیبه لګیا ده زموږ لپاره اشپزي کوي. انشاءالله خواړه خوندور خواړه به زموږ لپاره آماده کوي. جهاني صاحب که دې طرف ته یو څه راشئ زموږ لیدونکو ته هغه نظریات هغه افکار چې تاسو سره دي، یا زه مطمئن یم چې تاسو دې سیمې ته بار بار راغلي یئ او دغه سیمه کې تاسو بلد یاستئ، او چون ستاسو د قوم ستاسو د کلي خلک هم دلته دي، نو ستاسو هغه تشریحات ستاسو نظریات به د لیدونکو لپاره په دې ډېر مفید وي چې تاسو به زموږ په نسبت یو څه ډېر توضیحات او جزئیات ورکړل شئ. که همدلته زموږ سره یو دقیقه کښېنئ تر څو دغه د کمرې په لینس لپاره هم برابر راشئ او هغه خبرې مو هم موږ سره اخیستل شي. ډېره مننه. اول ځل خو تاسو ته ډېر ښه راغلاست وایم چې په خیر راغلی، او ستاسو په څېر درانه او قدردانه خلک زموږ سیمو ته راځي، ډېر خوښ یو. بیا هم دا چې د مسافر ولسوالۍ مربوط د زوړ کوټ لردو کنډو ساحه ده، نن ورځ چون هوا چې دا باراني ده او ډېر خلک د ساحل نه راغلي، دلته ډېر خلک د میلو او چکر لپاره راځي. ډېره ښایسته هوا لري او ښایسته سیمه ده. بس موږ هم ملګرو لپاره دغه دی پروګرام روان کړی دی. انشاءالله هغه څه خدمات چې زموږ پر وس کې کېږي انشاءالله هغه به آماده کوو، او خدای دې وکړي تاسو هم ښه وخت ولرئ. ډېره مننه جهاني صاحب. جهاني صاحب محترم، زه فکر کوم تاسو به بار بار دغه سیمې ته راغلي وئ د غم د ښادۍ لپاره، د ملګرو د ودونو لپاره، یا دغسې د نورو ښو او بدو ورځو لپاره عموما چې پښتنۍ په خپلو روایاتو کې په خپل کلتور او هغه رسم رواج کې لري، ځکه دغه خلک تاسو سره قومي ریښه لري، تاسو سره نښلېدلي خلک دي. نو د دغه ځنګلونو په تړاو، د دغه آب و هوا په تړاو، د دغه غرونو په تړاو، د دغه خلکو عموما د هغه عادتونو په تړاو باندې لیدونکو سره که خپل نظریات شریک کړئ چې دلته خلک څه ډول خلک دي، میلمه پاله دي، میلمه پاله نه دي، او دغه ځنګلونه څنګه دي، وهل کېږي نه وهل کېږي، دلته کومې ونې دي، همدارنګه آب و هوا. زه فکر کوم چې د مني په موسم کې چې نسبتا نږدې وخت کې وړی تېر شوی او هوا ډېره یخه لګېږي، نو په ژمي کې به بیا د دې سیمې هوا ډېره یخه وي او خلک به د واورو له امله په تنګېږي. نو طبیعي خبره دغه سیمه چون په غرونو پخل شوې سیمه ده، او د اوسنۍ موسم او سیزن د دغه سیمې خلکو لپاره یو ډېر اقتصادي رول لري. په دغه وختونو کې د چهارمغزو ونې رسېږي چې ورته مټک هم وایي، دغه رسېږي، د سیمې خلک د دغې نه عواید ترلاسه کوي. همدارنګه د نښترو ونې موجود دي چې د هغې لپاره د کورونو د جوړولو لپاره ترې استفاده کوي. د نغرزیو ونې موجود دي چې چون تاسو ته معلومېږي چې په نړیواله سطحه د نغرزیو ارزښت د طلا سره تقریبا مساوي تللی دی په چین کې په تېر کال کې. چون دغه د زراعت برخې نه ډېر معلومات نه لرم، خو دلته دغه غرونو منطقي خلک چې دي ډېر خوشحاله دي او د دغو منطقو ډېره حفاظت او ساتنه کوي. او که چون تاسو فکر وي یو څه دقیقې مخکې یو ملګری راغلو ستاسو سره دغه د پمپونو د اوبو په جوړولو کې او نورو شیانو کې همکاري وکړه، ډېر مېلمه پاله خلک هم لري، او د دغې سیمې لپاره خپل یو اربکي په نوم یا د قومي امنیتي کسانو په نوم کسان همدغه غرونو ساحو کې ګرځي تر څو د سیلانیانو سره همکاري وکړي او د هغې تر څنګ دغه د غرونو ساتنه هم وکړي.
ډېره مننه جهاني صاحب. کور مو ودان یوه بله پوښتنه کوم د دې په خاطر چې ستاسو هغه خواړه دیګ اشپزي هم خرابه نه شي. زه چې ګورم دغه سیمه ډېره ښایسته ده او زما فکر دا ده، زما ګمان دا ده چې دلته باید ډېر خلک راتللی، سیلانیان راتللی، د خلکو توجه باید جلب وای، دلته بنډارونه وای، میلې وای، ښه دوکانونه وای، سهولتونه وای. خو دلته زه نن ورځ چې جمعې ورځ هم ده او خلک وزګار دي باید دلته راغلي وای. یوازې یو ګروپ نور خلک ګورم دلته ناست دي چې دوی هم په پخلي باندې بوخت دي. ولې دغه سیمې ته د خلکو توجه نه ده جلب؟ ولې دلته ډېر خلک د چکر د میلو لپاره نه راځي؟ که څه هم ما مخکې په خبرو کې وویل چې یو تعداد خلک دلته دغه سیمې ته راځي. دا چې نن ورځ باراني ده، د هوا حالات سهار کې سیلانیانو کتلي دي، نو دغه سیمې ته نه راغلي او ممکن موږ کومه ساحه کې چې ناست یو تر دغه ځایه سیلانیان پورته ډېر تللي دي، د دور کنډو خواته هلته ځکه کسان ډېر چې هغلته د غرونو لوړې څوکې دي، هوا ډېره یخ ده، هلته راغلي وي. خو بیا هم دلته سیلانیان راځي، خو له نورو هم هیله دغه ده چې دغه ساحه ډېره باامنه ساحه ده، ښه منظره لري او سړه هوا لري، اوبه او د هر څه سهولتونه او امکانات شته. لاندې یو لوی بازار موجود دی چې هغلته د ټولو برخو لپاره سهولتونه موجود دي، د صحت لپاره کلینیکونه شته، دوکانونه شته او د چایو لپاره د ډوډۍ لپاره هوټلونه هر نوع امکانات دلته آماده شوي دي. او دا مو له تاسو د دغه ادرس نه دا پیغام دی چې هغه څوک چې غواړي چې د چکر نه خوند واخلي او داسې یو ځای ته لاړ شي چې هوا یې خوندوره وي او یخه وي، نو دغه یوه سیمه نږدې هم ده او لارې هم هواره ده. دوی کولی شي دلته راشي او د مزخیل ولسوالۍ خلک دوی ته ښه راغلاست وایي، دوی سره په پوره معنه همکار او لاسنیوی کوي انشاءالله. ډېره مننه جهاني صاحب. کور مو ودان چې زموږ له لیدونکو سره مو د مساخیل ولسوالۍ په تړاو خپلې خبرې شریکې کړي. درنو لیدونکو له موږ سره یو بل مثبت پوینټ یا پازیټیو پوینټ دا ده چې موږ سره د زراعت پوهنځي یو استاد سعین الله میرزای صاحب هم په دغه چکر کې شته او زه دغه سیمه ګورم چې ځنګلونه دي، ونې دي، چارمغز دي او جلغوزي دي. نو دغه سیمه په زراعتي لحاظ باندې هم یو بارزښته سیمه ده، یو په زړه پورې سیمه ده او عموما دغه د دې خلکو د مساخلو د خلکو هغه عواید به زما فکر باندې همدې باندې متمرکز وي. دوی به ممکن له همدغه چارمغزو له همدغه جلغوزیو څخه ډېرې پیسې ترلاسه کړي، هغې باندې به دغه خپل ورځني ژوند کارونه چارې چې دي هغه به مخکې وړي. نو امیرزي صاحب سره هم لنډې خبرې کوو څو د دغه سیمې په تړاو هغه د زراعت له نګاه څخه موږ ته خپلې خبرې وکړي او دغه سیمې هغه ارزښت چې کوم ده په مسلکي لحاظ باندې له موږ سره شریک کړي. امیرزی صاحب که زموږ د کمرې مخې ته همدغسې راشئ او دلته کښېنئ، ډېره مهرباني به مو وي. امیرزی صاحب په خیر راشئ، که چېرته تاسو همدلته موږ سره یوه دوه دقیقې کښېنئ تر څو د کمرې په لینز کې برابر راشئ او دغه د کمرې خبره اوږده ده لکه چې امیرزی صاحب ډېره مننه. کور مو ودان همدغه شیبه زموږ لیدونکي تاسو ویني، تاسو په مساخیلو کې یئ، زاړه کوټ کې یئ او دلته ډېره ښایسته سیمه ده. څنګه چې مخکې برهان صاحب جهاني صاحب خبره وکړه، ستاسو نظریات د دغه سیمې په تړاو باندې څه دي؟ خاص که د زراعت له نګاه څخه چې عموما د افغانستان اقتصاد په دې مالدارۍ او زراعت باندې ولاړ ده او دغه سیمه د زراعت له نګاه څخه څنګه ارزوئ؟ واقعیت دی تاسو نه مننه چې عموما دغه مرکه مو په لار واچوله تر څو دغه د سیمې د منطقې په اړه او دغه د بانډار په اړه د خلکو سره عموما د ملګرو سره د عموما د خوشمیشتو سره او یا نور ولایتو خلک چې دلته راځي هغې ته یو ښایسته معلومات وړاندې شي او د دې په اړه عموما معلومات ترلاسه کړي. نو پوښتنه یې دا وه چې عموما دغه منطقه عموما کې ځنګلیزه ساحه ده او په ځنګلونو کې چې ما ولیدل چارمغز او نرګوزي او دغسې جنغوزي چې موږ تاسو ورته وایو، دغسې څېړۍ پکې دي، خون پکې دي، مختلف ډوله ځنګلونه ونې پکې دي. نو دغه د سیمې د منطقې د خلکو لپاره د عاید سرچینه بللی کېږي او له بله طرف ته هم د سون موادو په توګه او هم د وچ مېوې لپاره لکه چارمغز چې موږ تاسو په بازارونو کې څومره زیات ارزښت لري. مخته لکه جهاني صاحب هم اشاره وکړله دغسې ځنغوزي هغه دي چې عموما د طلا ارزښت لري او نن سبا عموما په خوست کې ځانګړی مارکیټ لري د ځنغوزي. همدغه دی چې عموما د دغه د مساخیلو ولسوالۍ نه د پکتیا او پکتیکا د دغه سیمو ځنغوزي همغه مارکیټ ته راځي، عموما د هغې ځای نه د چین ته صادرېږي. نو په زراعتي لحاظ ډېر لوړ ارزښت لري. ما فکر نه کولو چې داسې ځنګلونه به په دغه ساحه کې موجود وي. ما اول ځل دی چې دلته راځم او دغه چارمغز په دومره شمېر سره وینم. زه نورو منطقو ته هم تللی یم خو په دومره لوړ شمېر سره چارمغز ونې، جنغوزۍ ونې او دغسې څېړۍ او دغه منطقه ښکلا طبیعي منظرې چې کومې لري زما لپاره ډېر زړه راښکونکی. امیرزی صاحب ډېره مننه. کور مو ودان چې په مسلکي لحاظ مو د دغه سیمې د ارزښت په اړه موږ سره خپلې خبرې شریک کړې.
جناب استاد ما یوه خبره اورېدلې ده چې عموما د افغانستان جلغوزي چې دي پاکستان ته یا دې ته ورته نورو هیوادونو ته قاچاقېږي او له هغه ځایه بیا د نړۍ بازارونو ته د همغه هیواد په نوم باندې ځي یعنې زموږ د مساخیلو جلغوزي زموږ د پکتیکا جلغوزي د دې سربیره د افغانستان نور هغه سیمې چې هغلته د جلغوزیو ونې دي د دې لپاره ستاسو نظر څه ده ستاسو پیغام څه ده تر څو زموږ دغه بهترین جلغوزي زموږ د افغانستان په نوم باندې د دنیا بازارونو ته لاړ شي دا خبره تر ډیره درسته ده د دې لپاره ښه مهمه خبره دا ده چې د افغانستان دغه ځنغوزي چې مساخیلو کې په پکتیا کې په نورو سیمو کې خاصتا چې مرکز یا عموما خوست کې خاص د جلغوزیو مارکیټ لري دا وکین چې پاکستان ته کچکي ډول ځي او پاکستان په خپل نوم چین ته یا نورو هیوادونو ته لګي او خو اوس الحمدلله کې دغه اوس اوسنی حکومت چې کوم راغلی دی دغې اړیکې د چین سره ډېرې ښې رغېدلې دي نو نورو برخو کې په اقتصادي برخو کې په پروژوي برخو کې لا هم پرمخ تللي نو په دغه برخه کې دوی هم توجه ډېره ده او هیله هم دغه ده چې له خپلو مشرانو هیله دا کوو چې فرضاً دغه برخه کې لا ډېره توجه وکړي په زراعتي برخه کې ځکه موږ د وچې میوې صادرات بیخي زیات لرو نو که دا مستقیما چین ته انتقال شي او هغه څه چې فرضاً موږ پاکستان ته ورکو د دې نه عموما په لوړ ریټ موږ دې ته ورکولی شو او د اقتصادي منابع لپاره هم تاسو موږ سره ډېره مننه کور مو ودان یوازې یو بله اخرنۍ پوښتنه له تاسو کومه زه چې کله په دې لاره کې راتلمه د لارې عموما دغه لاره دارې ته ورته وه یو بل خوا غرونه وو او په دې منځ داره کې موږ تاسو راغلو نو کله چې ما کتل ځنګلونه اکثریت وهل شوي وو څومره تاوان لري د خلکو لپاره د آبوهوا لپاره د چاپېریال لپاره د ځنګلونو وهل او د دغه خلکو د دغه سیمې خلکو ته هم پیغام څه ده چې دوی د ځنګلونو سره څه ډول برخورد وکړي واقعا دغه خبره دې تر ډېره درسته ده ځکه یوازینی دغه د مساخیلو ولسوالۍ چې موږ تاسو راتلو په دغه لاره کې نه بلکې په نورو منطقو کې د زمیدان طرف ته او دغسې په نورو منطقو کې هم ډېر ځنګلونه مختلفې ونې ځنګلیزې میوهدار او بې میوې ونې ټولې اکثریت قطع کېږي هغه یو خو د بېلمۍ وجه ده زیاته او بل طرف ته اقتصادي حالت خراب دي او له بله طرف ته دغه وهنه د وطن دپاره په ځنګلیزه برخه کې زیات تاوانونه پېښولی شي یو دا چې په زراعتي برخه کې یو دغه دی چې هغه هم د سویل ایروژن سبب کېږي او له بله طرف ته د خوړونو د سیلابونو شمېر زیاتېږي اوبه مقدار زیاتېږي په دې اساس سره دغه ټول هغه څه دي چې فرضاً د ځنګل وهنې لامل شوي دي چې نن سبا د اوبو مقدار خوړونه هم زیاتېږي او له بله طرف ته دغه هغه څه چې فرضاً ونه قطع کېږي نو دې لپاره دولت هم باید یوه پالیسي جوړه کړي چې دې لپاره ځانګړې د اړوند ولسوالیو شنه کیتې ورته ویلی کېږي په بعض سیمو کې موجودې دي او قومي ربقای ورته ویلی کېږي دغسې دولت طرف ته خاص نفر باید وګمارلی شي دې لپاره تر څو د دې مخنیوی وکړلی شي او دولت هم باید د دې لپاره د احیا پروګرامونه بیرته د رغولو پروګرامونه باید په لار واچوي تر څو ځنګلونه بیرته عموما ورغېږي او د ساتنې پروګرامونه باید پر مخ ولاړ شي استاد محترم ډېره مننه کور مو ودان باعزته اوسئ له موږ سره مو ډېرې ارزښتمنې خبرې شریکې کړې په دې هیله چې ستاسو خبرې به د دغه سیمې خلک هم واوري دولت بیا هم واوري همدارنګه هغه خلک چې دلته راځي د سیلانیانو په توګه چکر وهي او د هغوی لپاره هغوی ته به هم ورسیږي ډېره مننه ستاسو له نظریاتو له احساساتو څخه تاسو هم مننه درنو لیدونکو ډېره مننه چې تر دې دمه له موږ سره یې موږ سره یو بل ملګری زموږ د چکر 5 ملګری چې زیارمل صاحب ده همدغه وخت په روسیې هیواد کې د دکتورا په زده کړو باندې بوخت ده زموږ د چکر برخه ده زموږ د بنډار مالګه ده او موږ خوشبخته یو چې ډاکټر صاحب هم موږ سره په همدغه چکر کې ده درنو لیدونکو ډېره مننه خوشحاله اوسئ کور مو ودان چې له موږ سره مو د مساخیل ولسوالۍ د زړه کوټ اړوند خبرې واورېدې او دلته عموما ښایسته ساحه ده ځنګلونه دي ښه خلک دي آرامي ده باراني موسم ده نو تاسو هم هر وخت لپاره راشئ دلته ملګرو سره له ژونده خوند واخلئ دغه سیمه وګورئ ستاسو خپل افغانستان ده او ستاسو خپلې ښکلاوې دي او تاسو حق لرئ چې تاسو راشئ او دلته وګرځئ له ملګرو سره د ژوند یوه ورځ دوه ورځې یا په اصطلاح باندې څو شېبې ښایسته کړئ ډېره مننه تر بلې ویډیو ما وحیدالله زیار ته اجازه راکړئ د خدای په امان